حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کوي. صحابي وی چې ما چې یو وارې اورېدلی ابو هریره بیا مې نه ده پرېښې. خدای پاکه ته ما وګرځې دغه خلکو نه د تا د شکر تعظیم چې دی ما په زړه کې راشي او ذکر دې ډېر وکم، ډېر ذاکر شم، خدای دغه خلکو نه مې وګرځې او د تا د نصیحت تابع شم چې الله تعالی څه کړي دي د مخلوق ته، څه حکم هدایت کړي دي، دا ټول نصیحت ته خیرخواهي ده د انسانانو دپاره چې دغه تابع شم او تا په وصیت باندې زه عمل وکم، زه حافظ شم. الله تعالی وی نبی علیہ السلام چې الله د انسان دعا قبلوي چې د تلوار نه یې کړی، خو یا هغه شی ورکي په دنیا کې یا د آخرت ذخیره ورته ګرځي یا ګناه یې معاف کوي، خو چې د ګناه وسوال نه یې کړی، تعجیل یې نه یې کړی. تعجیل چې ده دا د چې تلوار چې ډېرې دعا یې وکړه خدای نه قبلوي، زیات یې پرېږدي دعا. دا وروسته روایت کې حضرت نبی علیہ السلام یې هلته مو مخکې وویلې الله وی زه د بنده په ګمان یم په ما چې ما باندې څنګه ګمان کوي زه هغه معامله ورسره کوم. دا څوک چې په الله نیک ګمانه وي الله بدګمانه وي دا د ده د عمل نتیجه ده. دلته اوس لیار ښکاره شوه، دا د ده د عمل نتیجه ده. که داسې چې یو سړي عبادت په اخلاص وي خدای پاکې په الله باندې محسن ګرځوي، حسن ظن په الله راولي. خو چې عبادت په اخلاص نه وي نو دی په الله تعالی باندې هم ذاتي بدګمانه شي، ځکه د د طرف نه اخلاص نشته. حسن د ځوان په الله تعالی د حسن د عبادت نه ده. عبادت چې لله شو، حسن احسان خو اخلاص ته ویل کېږي. د سړي بیا په الله تعالی باندې حسن ځوان راځي، ځکه د الله په وعدو کې تخلف نشته. خو الله وعده یې کړې دي چې دعا دې زه قبلوم، ګناه دې زه معاف کوم، رزق زه در کوم، حاجت دې زه پوره کوم، هر څه چې دي خو الله کړي. خو چې د خپل عبادت کې خلل و، اخلاص په ده کې نه و، نو په ده کې چې اخلاص نه وي په بل هم بدګمانه شي، نو په الله هم بدګمانه شي او دا الله دې موږ خدای توبې قبلوي که نه قبلوي، موږ دعا قبلوي که نه قبلوي. نو خپل عمل کې د اخلاص کوشش پکار ده. چې اخلاص راغی ما درته ویل یو خلیفه صاحب چې وخت ختم کې ژړا ډېر و، بیا ویل چې ډېر مه ژاړئ، هسې ټوکې کوله وایي سترګې به دې بیا ړندې کتابه نه شي کتای، دومره ژړا څه کوي؟ وای الله هغه رحیم و کریم و غیرتي ذات ته چې په ما کې دومره غیرت ده چې ټوله دنیا څوک راکړي ولا که زه د الله نه سوا بل چا ته سجده وکړم، چې زه د ده په دین غیرت کم چې ټوله دنیا ما ته څوک راکړي زه بل چا ته سجده نه کړم، نو الله به بیا ما نه کړي معاف. حسن ځوان په الله پکار ده او دا پیدا کېږي د دغه نه چې طاعت نیک شي نو حسن ځوان پیدا کېږي. چې اخلاص پیدا شي، خو چې اخلاص چې پیدا شو انوارات شروع کېږي، سکینه شروع کېږي، نفس مطمئن شي، نفس راضي شي. چې راضي شو نو مرضي ګرځي، بیا د الله تعالی د طرف نه نیک معامله یې ورسره. دا بل روایت کې نبی علیہ السلام ګوره دا دعا چې کوي دا خیال خو کوي چې څه غواړي، دا تا سوال شای خو درته لیکل کېږي، یعنی جائز سوال کوي، د ممکن شي سوال کوي، د محاله سوالونه مه کوي. خدای ته مې صحابه په سب کې راپورته کړه، صحابي کېدی شي، نبي کېدی شي. په جنت کې هغه سپینه بنګله غوښته، صحابي نه ورته ویل زوی ته چې زویه جنت غواړه خو په جنت کې دننه بیا نور چیړ مه کوه، مقام د چا ده؟ محال شي سړی سوال نه کوي، محال شي به سوال نه کوي. نو خپل سوال ته ګوره چې زه څه غواړم، قابل ده زه لایق یم د دغه شي او که نه یم. دا نور نو توکل ته اشاره ده چې هر مشکل دپاره الله ته سوال کوه، حتی مالګې ته د ضرورت شو خلاصه شو مالګې سوال هم الله ته که. چپلکه دې وشکېده، دا پاډه یې دا شعث چې اوس بیا یې وګنډې، دغه سوال هم الله ته که چې خدای پاکه ته یې راته پیدا کړي، ځکه هر شی که لږ کنکی نعمت ته که غټ نعمت ته ټول ورکوونکی الله ده. ظاهره دنیا کې به اسباب خود موجود وي.